دا اوس له قبرونو نه مدد غواړي که نه غواړي؟ نه غواړم قبرونو نه مدد. واسطه ورکوم قاري صاحب وسیله واسطه یې جوړوي که نه جوړوي؟ واسطه یې جوړوي الله ته که نه؟ واسطې مطلب دا نه قاري صاحب ما خبره وره ما په خپلو کتابونو کې مدرسه مې ویلې ده دوره ماته پاته یې که نه چې واسطه داسې نه دا د خپل شرایط دي داسې نه شوه چې ته یو عماله نه وي کړی مونځ دې نه وي کړی روژه دې نه وي کړی بس وایي چې ما تا واسطه ورکړې وه یا امام تا واسطه مې ورکړې تا واسطه په دې واسطې نه کېږي. واسطې لایق به ځان جوړوي قاري صاحب چې واسطې لایق نه وي که نه هېڅ فایده نشته ته وایې چې امام واسطه درکړه رسول واسطه مې درکړه دا واسطه دا سره قبوله نه دی. اول چې خپله مونځ روژه ومې منه عباس جان ومې منه. ګورې موږ تاسې وایو چې دا دین به له قرآن او له اهل بیتو را اخلو دا حدیث خو منې را سره صحیح بالکل یې در سره منم یعنی دا دین به له چا را اخلو؟ له قرآن نه ثقلین حدیث خو به منې روایت دي ثقلینو بالکل بالکل یې منم. کوم امام ویلی د چې ما واسطه جوړ کړي الله ته؟ اسانه خبره ده راځه ما ته خو دا دین را اخلو له قرآن نه. تا ته ما ویل چې امامان معصومین دي هغو ته سره د واسطې څه ضرورت نشته وسیلې هغو ته ضرورت نشته دوی نه را اخلو که بې نه را اخلو. اوس ګوره عباس جانه ما ته دا دین آیا ما ته قرآن او اهل بیت امر کوي که نه کوي چې دا دین له موږ نه در واخلي عقیده له موږ نه در واخلي اسلام له موږ نه در واخلي؟ اوس کوم امام ما او تا ته هغه معصوم د تا په خبره معصوم دي او د تا په خبره هغه جنتیان دي هغه اولیاء الله دي دا مو در سره منلې ده د یوې دقیقې دپاره. اوس کوم امام ما او تا ته دا لارښوونه کړې ده چې ګورې تاسې واسطه جوړوئ په قبرونو سره یا واسطه جوړوئ په 12 امامانو سره یا واسطه جوړوئ په علي او حسن او حسین او باقر او موسی الکاظم او جعفر په دې رضوان الله علیهم اجمعین په دې باندې جوړوئ. قاری صاحب اول خبره چې الحمدلله دین قرآن اور اهل بیت نه مدین راخسته مونځ روژه د هر چه مې اهل بیت نه راخستی اول به دا کې دا نشو چې ته وایې چې بس وسیله ورکوم په دې نه کېږي. دا عباس جانه د زړه سره د ما سوال اسانه ده. اوس یو عیسوی راغی تا ته عباس درته ویل چې زه شیعه کېږم 12 امامه کېږم خو اوس د دغې عقیدې دپاره زه ځمه له امام حسین نه واسطه یې جوړوم الله ته د دې دپاره یو دلیل له یو امام نه ما ته وښیه چې کوم امام ما واسطه جوړ کړه الله ته. تا اوس ما ته ویلو چې واسطه په قرآن کې شته واسطه په قرآن کې شته آیات یې هم ما ته تلاوت کو هغه واسطه القرآن ټول آیات ووایه د زړه سره د تا د واسطې هلته معلومات الله را کړی د ټول آیات چې ووایې ټول آیات الله وایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیلة. ای انسانانو ای مؤمنانو الله وایي تاسې ولټوئ د ما دپاره واسطه راته مخکې کړې وروسته آیات پسې ووایه او د الله بنده وروسته آیات کې الله وایي وجاهدوا فی سبیله الله عمل ښودلی ده چې تاسې نیک عمل وکړئ واسطه یې کړئ ماته دا یې نه دي ویلی چې ورسه قبر ته ورسه پلاني ځای ته ورسه پلاني ځای ته ورسه پلاني ځای ته نه کاري نو عبادت لپاره خدای پیدا وکړ خدای د کوم بندگان دي خدای ټول خپل عبادت لپاره پیدا کړی دي نو بیا هغه ته ضرورت او چې د واسطې ذکر هم په خدای په قرآن کې کړی چې واسطه